راته نه میلاویږي. نو قرآن کې داسې صورتونه آیتونه شته چې زه هغې ورد وکړم او الله زما مخه روانه کړي. جواب یاد کړي د دې مسلې ښه په کوله وغوږونو. ښه دا ورو سوال کړی دی وي بېروزګاره یم او داسې سوالونه ډېر کېږي او د کال نه زیات وشو څه کار مې نشتې او بعض دعاګانې مو ویم او اذکار مو ویم خو څه لکه کار راته نه میلاویږي. نو قرآن کې داسې صورتونه آیتونه شته چې زه هغې ورد وکړم او الله زما مخه روانه کړي. جواب یاد کړي د دې مسلې ښه په کوله وغوږونو. یو خو نن سبا دغه ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب والا کم مولیان او مفتیان چې راوتي لکه مختصر وظیفې چې یو منټ له ورکوي یو د هغوی خبرې دي. یعنې موبایل ځان ته ونیسو نن تاسو ته وظیفه ښیم که د چا کار نه وي مخکې ورځو کې یو کس ویلو ما قصه تاسو ته بیان کړی وه څو کاله کې مالداره کېږي کاله ویلو که میاشتې ویلو یعنې یېره شو څلوېښت ورځې تا که زه وظیفه خو دې ویلې نه ده داسې نه ټرای دې کړي چې یاره که دا خبره په رښتیا وي نو هغه دا ویلي چې چا دا وظیفه وویل نو څلوېښت ورځو کې به لازم مالداره کېږي. دا خبره د حق هم خلاف ده. ما او تا ته خو دا پته ده که نه چې زموږ تقدیر لیکلی شوی دی ده که نه ده. اوس که زما او ستا په تقدیر کې څلوېښت ورځې بعد مالداري نه وي الله نه یې لیکلي هغه به څنګه کېږي. زه تاسو ته یو مسله بیانه کړم دا پوهه کړئ په دې ځان پوهه کړئ. زموږ شریعت ته ویلی کېږي اسلام ته شریعة الاسباب. شریعت ته اسبابو شریعت ته څه د اسبابو حقایق موږ ته شریعت بیان کړي یو هغه دا چې ته به اسباب لټې د اسبابو سره به په الله توکل کې اذکار به هم کې د قرآن تلاوت به هم کې. پوه شوې که نه زموږ شریعت ته څه دی د اسبابو دی دې ته شریعة الاسباب ویلی کېږي. موږ ته شریعت دا خبره ښوولې ده چې اسباب به لټې د رسول وسلم سیرت راواله که نه هغه اسباب نه یې لټولي بیزي ګړي ساتلي دي نورې منډې هغه وهلي دي شاته لاړ شه پیغمبرانو پسې هغوی مزدوریانې کړي دي صحابه کرامو محنتونه کړي دي لاس خپې خوځولي دي څومره دینداره خلک وو. ګوره که دا تمه څوک ساتي چې په مجرد اذکارو او تلاواتو او وظیفو باندې به زه دنیا وګټم نو د ده سوچ غلط دی. او سړی وي چې ښه لکه اوس د لږې نه یږه جوړه که زما دا کلیپ کټ که او ویې لګوه وابیان اذکار او د قرآن تلاوت نه مني خو چې یو سړی هر څه کوي کولی شي. ما ویلي دي نو ما خبره دا یاد یې که که ته په دې تمه ناسې چې زه به صرف تلاوت کوم او صرف په اذکار ویم او صرف په وظیفې کوم او ماله به الله هر څه دنیا را کوي نو ته به غلط سوچ کې پروت یې. خو دلته ما دا نه دي ویلي چې د قرآن تلاوت یا دعاګانې یا اذکار د دې څه اثر نشتی. خبرې در اعظم هغه ده رزق ګټلو دپاره دوه قسمه اسباب دي مادي اسباب او شرعي اسباب. مادي اسباب څه ته وایي کوشش محنت مزدوري منډه دې ته مادي اسباب وایي په دې باندې رزق ګټلی کېږي. دا اسباب موږ ته شریعت هم ویلي چې ویې لټوئ. لکه ګوره الله څه وایي د جمعې د منځه وباره کې وایي چې کله د جمعې اذان وشي نو خرڅول اخیستل څه کوي کوئ بنې کوي. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. او چې کله مونځ ختم شي نو لاړ شئ په دې ځمکه کې خواره واره شئ او ځان له رزق ولټوئ. ځمکه کې څه شي خواره واره شي. دا خواره واره څه مطلب دی اسباب استعمال که وګرځه کوشش وکړه محنت وکړه وابتغوا من فضل الله الله بدله رزق ولټوه د الله. سبحان الله زما د سوال جواب داسې ښکلی په دې آیت کې راغی د دې کوم سوال چې زما یې رور کړی واذکروا الله کثیرا او الله ورسره ډېر یادوه. دا شرعي اسباب دي یعنی جواب په یو آیت کې دننه راغی. پوه شوې مې که نه مادي اسباب هم ولټوه ورسره شرعي اسباب هم والا. شرعي اسباب څه دي الله یاد کړه. شرعي اسباب ډېر دي تقوا په ځان کې راوسته
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې الله نه یریږي الله به له دې مسلې نه د وتو لار پیدا کړي او د دې څیزونه به له رزق ورکړي چې د په ذهن کې به نه راځي. دې ته اوس دا کوم سبب دی؟ مادي دی که شرعي؟ شرعي دی. ښه دغه شان استغفار ډېر کول، استغفر الله استغفر الله. قرآن کې راځي که نه؟ نوح علیه السلام خپل قوم ته نه ویلي چې ډېر استغفار کوئ الله به د باندې بارانونه راوورئ، مالونه به درکړي، زامن به درکړي، باغونه به درکړي. نو د رزق پراختیا هغه استغفار. دغه شان بل سبب دعا، د الله نه دعاګانې غوښته. رسول صلی الله علیه وسلم به څه وي؟ نږدې ورځو کې ما تاسو ته د دعاګانو په اذکارو کې د دعاګانو د اذکارو په مسلو کې ما بیان کړې وه، په تاسو ته به یاد یې وکړم دومره تیز ذهن. ام سلمه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سحر د مانځه نه بعد دا ذکر خاص وي: اللهم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. یا الله زه تانه حلال رزق غواړم، علم نافع دنه غواړم او قبول کړی شوی عمل دنه غواړم. نو د الله نه یې څه وغوښتو؟ رزق یې وغوښتو که نه؟ نو دعا کول دا اسباب دي. حاصل د خبرې دا دی چې موږ ته خو داسې صورت نه دی معلوم چې هغه خاص د دې دپاره د هغې فضیلت راغلی چې یاره څوک دا ووایي الله ورته رزق پراخه کوي. نه ماته داسې څه وظیفې معلومېږي. ها دا راته معلومه ده چې تقوا په ځان کې راوله. استغفار د ټولو نه ښکلې وظیفه ده چې څومره استغفار کولی شي کوه الله به د رزق پراخه کړي، دا وظیفه ده. دعا دا کومه دعا چې ته ما وخو سهار منځ نه بعد دا ذکر وایه. عام اوقاتو کې الله ته جاړه فریاد کوه، دعاګانې غواړه. د قرآن کریم تلاوت چې څومره کولی شي کوئ، ځکه دا تقوا د عبادت دی. غونډه ده او لنډه ده، عباداتو له چې څومره زور ورکولی شي ورکه. د دې عباداتو د برکته الله به ستا رزق پراخه کړي. ورسره څه ولې دا اسباب نو مادي اسباب وایه، ورسره مادي اسباب هم ولټوه. نو شرعي اسباب هم رالو، مادي اسباب هم رالو، الله به ستا مخه روانه کړي. والله دې موږ ټولو له پراخه حلاله روزي راکړي. ما تاسو ته یو دعا ذکر کړې وه، هغه دعاګانو کې: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. یا الله زما ګناه وبخه، زما کور پراخه که او زما په رزق کې برکت واچه. دا قسمه دعاګانې د الله نه غواړئ، ورسره محنت کوئ، مزدوري کوئ، او څه چې په نصیب کې هغه به تا ته میلاویږي. په نصیب کې دې پراخه رزق به ته میلاو شي، په نصیب کې دې نه میلاویږي. اوس ملک کې لکه مثال کې هر څه ګران دي، څوک دا چغې وایي چې هر څه ګران دي، څوک خاندي وایي دا خلک لیوني دي، څه ګران دي. فرق ته وګوره. یعنې هغه مالداره چې د څه نه خبر نه دی، مخکې ورځو کې یو کس دا خبره وکړه، زه ناست وم یو مجلس کې، هسې د دغه خبره شو چې هر څه ګران، مړه وایي څوک نه دي ګران، چا ویلي چې ګران دي. ما ورته ویل تا سره شوړه مضبوطه ده، ته دې نه خبرېږي. ته یو نوټ غټ ورکړې چې پلانې پکې راوړې، پلانې شی راوړې، بس بیا یې تپوس هم نه کوې. غریب سړي سره چې په جیب کې 1000 روپۍ پرتې نو هغه د یوې پیسې حساب کوي چې بیا پکې ما ته څه پاتې کېږي، بیا پکې بچو له دوایي ده، بیا پکې ډوډۍ ده، بیا پکې غم خادي ده، بیا مړی دی، بیا پلانې نو هغه سره هغه د تپوس کوي چې حالات څنګه دي. نو حالات ګډوډ دي، خو د یاده ساتئ چې څه زموږ په نصیب کې هغه به موږ ته رارسي. الله دې هر هغه مسلمان، هر هغه رور او خور چې هغوی ته مسلې دي، هغوی ته مشکلات دي، الله دې ورته هغه اسان کړي او الله دې ورته حل کړي. ښه